बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CorelDraw के ज़मूंगा नन्हे दर्स ते लेक्चर नंबर 4 सलोरम नंबर दर्स ज़ताइस्ता नन पे यो मौजू खबरी कोमा पर CorelDraw की ज़मूंगा नन्हे दर्स तीर क्लास की माता इस्ता दगा ऑब्जेक्ट तशरीह करो यो रेक्टेंगल और बल 3 point rectangle دا دو خبرې مکړې وي او لدې سره څنګه کې هغه موضوعات چې د یو دو ابجیکټو د سلیکشن نو وروسته راته هغه مې تشریح کړي وو صحیح شو کنه نن به زه تاسو ته یو بل ابجیکټ تشریح کوم چې هغې ته څه وایي الیپس په CorelDraw کې 3 ابجیکټ دي یو ریکټینګل دی یو الیپس دی او بل موږ سره څه دی پولیګان دا درې هغه ابجیکټس دي چې موږ په CorelDraw کې له دې نه استفاده کوو اولنی ابجیکټ موږ تشریح کې نن دویم ابجیکټ تشریح کوو هغې ته الیپس وایي او الیپس تاسې نشئ کولی د ډبل کلیک سره دلته راوړئ تاسې الیپس چې کله ډرا کوئ تاسې به په دې کلیک کوئ که د کیبورډ نه موږ کنټرول بټن ونیسو او دې ډرا کوو نو دا الیپس غټیږي خو د دې به لیفټ رایټ ټاپ بټم دا اندازې ټولې سره څنګه وي مساوي وي په دې درې وړو اندازو کې به هیڅ قسمه تغییر نه وي په دې LCD باندې د دې هغه خپل اصلي شکل لږ مختلف ښکاري لږ سټرایټ ښکاري او که تاسو په خپل کمپیوټر کې کوم بټن ونیسئ شفت بټن ونیسئ نو د شفت کنټرول بټن نو دې به تاسو ته دا سرکل که د دې ویت وګورو 2.519 او که هایټ وګورو 2.519 که تاسو فار ایگزامپل شفت بټن ونیسئ او دا ابجیکټ تاسو له ځانه سره ډرا کړئ دا ابجیکټ په د سنټر پوزیشن نه اوټر ته غټیږي یعنی د منځ نه به غټیږي خو دې کې ته داسې کولی شي چې مثال یا ورته ویت غټ کړي او یا ورته څه غټ کړي هایټ او که چېرته الټ ونیسو نو الټ د یو پوزیشن نه دې رانیسي ته چې کومه څه غواړې هغه شان کولی شي د یو کونج نه دې لګې او تا ته دا ابجیکټ دلته څه کوي کریټ کوي نو د دې ډرا کولو طریقې ستاسو خپله خوښه ده چې کومه سي طریقې سره تاسې غواړئ کولی شي زه به د ابجیکټ د ډرا کېدا نه پس یوه خبره تاسو ته دا وکړم چې په CorelDraw کې چې کوم کار موږ کوو باید سایز یې معلومي او دا سایز موږ پورې اړه لري چې موږ د کومې اندازې لپاره دا ابجیکټ ډیزاینوو د هر څه اندازه معلوموي مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکم زه ګوګل ته راځم تاسې اکثره ټایم غواړئ چې د فیسبوک دپاره خپل پروفایل پکچر جوړ کړئ موږ چې دا کوم پروفایل پکچر فیسبوک ته وروچتو دا د فیسبوک د پروفایل اندازه نه ده زه غواړم داسې یو تصویر ډیزاین کړم چې هغې د پاسه ټکس هم لیکل شوي او په پروفایل کې مکمل راشي چې لږ فرق هم ونه لري اکثره تاسې خپل پروفایل کې عکس راوړئ دا هغې کې نیم راشي او نیم نه راځي دا وجه دی چې ستا پکچر د هغه فیسبوک د پروفایل پکچر نه غټ دی همداسې په یوټیوب کې چې که تاسو چینل جوړ کړئ نو هغې چینل کې بیا لوګو او د هغې شاته کور پیج ته ضرورت وي کور فوټو ته په فیسبوک کې هم تاسې کور فوټو لرئ که نه نو د دې خپل سټینډر اندازې که چیرې زه په ګوګل کې زه تاسو ته وښیم چې فیسبوک پروفایل پکچر سایز نو دا 190 پکسله په 190 پکسلو کې هدا باندې ورځي دې څه وایي مربع شکل لري انموس کمپیوټر پر اکثر کمپیوټر کې یو سلاویو کې فټ راځي but will display as 128 pixel
ان سمارټ فون په سمارټ فون کې به اکثر څونه صحیح زلو 128 بس 128 والو دا ټولو لپاره فټ دی صحیح دی نو دلته تاسو په دې ډیسکټاپ په دې پیج کې چې کله تاسو کلیک کړئ او دلته راشي تاسو پکسل انتخاب کړئ ګوره دا ابجیکټ دوه برخې دي تیر کلاس کې موږ تشریح کړې و یو د ابجیکټ آوټلاین دی او یو د ابجیکټ داخلي برخه ده د دې آوټلاین کله چې تاسو ابجیکټ سلیکټ کړئ دلته ګوره موږ ته وی آوټلاین بیس په دې آوټلاین کې کولای شم د دې لپاره اندازه ورکم چې څونه اندازه زما په کار وي سایز به څونه په کار دی 100 کنه 100 به دواړه اندازې ورکړي بس دغه اندازه چې تاسو تخکاره کیږي همدغه اندازې د فیسبوک د پروفایل اصلي اندازه ده آوټلاین 8 پوینټ مالا راشه آوټلاین ته کوچنی والا د ځانه به هیڅ ته مونږ اندازه نه ورکو نو که زه مثال غواړم چې په دې کې عکس راوړم تاسو کورلډرا ته عکس څنګه راوړئ شئ کورلډرا ته عکس د دې فایل اوپن د لارې نه راځي کورلډرا ته چې کله مونږ عکس راوړو د دې لپاره به څه استعمالو امپورټ او په امپورټ کې به بیا چې ترازو ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې که تاسو وګورئ دلته موږ سره دا ډیسکټاپ دی زه یو عکس غواړم دې کې راوړم دا عکس دی سلیکټ کې ما ته څومره ساحه کې غواړي سلیکشن والا د مګونه ساحه کې دا راځي خبره ده چې اوس زه غواړم چې دا عکس باید د دې اندازې مطابق سیټ کم دا خو دې ډېر غټ دی که دا څومره کوچنی کې نو دا خو ریکټنګل شکل لري او دا کوم شکل دی نو زه غواړم چې دا عکس باید دې کې سیټ کم زه غواړم چې دا عکس ځینې ساحې دې نه راځي خو باید د دې مطابق برابر شي په کورلډرا کې یو پکچر د ابجیکټ داخل ته څنګه وړو تاسو به دا عکس انتخاب کړئ او دلته موږ سره یو منو د افیکټس او په دې افیکټس کې موږ سره موجود پاور کلیپ کې به تاسو پلیس انساید کنټینر باندې کلیک کړئ او بیا به دې باندې تاسو کلیک بس خلاص ګورئ ډېر اسانه تاسو به دا انتخاب کړئ افیکټس کې به تاسو پاور کلیپ ته راشئ پلیس انساید او دې کې کلیک والے عکس داخل ته شو ته چې دا ابجیکټ موو کیه که څو سره خپله موو کیږي خو عکس خو نشته نو ته به داسې وکړې دوه طریقې لرو که زه کنټرول بټن ونیسم او د دې عکس د پاسه کلیک کم دا عکس راواله دې تصویر په منځ کې دونه برابر راوله څومره چې دا ګول ابجیکټ دی دا زوم راواله او رانږدې ته راشه دا ښه زبردسته سیټ که زما دا عکس دغونه په کار دی کله چې دا تا سیټ کړو بیا کنټرول بټن ونیسه او بهر کې یو کلیک صرف وکړه ته چې څنګه آوټلاین دې ته ورکې کوم کلر کې آوټلاین ورکې هغه ستاسو خپل چایس دی نو د دې مقصد بدایي که دا پکچر اوس زه صاف کم او بیا ته په چی باندې راوړم فیسبوک پروفایل باندې بالکل به فټ راځي یو پوینټ به مخکې وروسته پکې نه وي زما هدف دا نه دی چې زه تاسو د هغې په ډیزاین پوه کړم موږ به مختلف سایزونه وایو زما مقصد دا دی چې کورلډرا کې یو ابجیکټ تاسې غواړئ چې هغه ډرا کوي باید سایز یې معلوم وي اندازه یې معلوم وي چې موږ دا ابجیکټ د کوم مقصد دپاره جوړو خاص دې خبرې ته زه بېرته راځم اوس ګورئ دا زما یو ابجیکټ دی او دا ابجیکټ هم د ایکس وائی پوزیشن لري ایکس وائی همدې رولر ته ویل کېږي ته که چیرې مثال غواړې چې همدغه عکس ګوره زه دلته دا انچ ته بېرته بدلوم دا اندازې انچ دا عکس د دې رولر مطابق یو هاریزنټل رولر دی او بل ورټیکل که ته په ایکس کې ولیکې مثال شپږ نو معنا دا ده چې د دې ابجیکټ
دا سنټر پوزیشن به د رولر د شپږو مطابق برابر راشي. او کدی کې زه ولیکم چې فار ایگزامپل سالور، نو دا ابجیکټ به د دې سالور مطابق بالکل څنګه شي، فټ شي، منظم بشي. تاسو چې څنګه برابرول غواړئ، اندازه چې موږ څنګه سیټ کو ګورئ دا ابجیکټ. اوس که یو بل ابجیکټ زه ډرا کړم او دې کې زه ولیکم مثال شپږ، دا بالکل د شپږو مطابق شو. او که بل کې زه ولیکم مثال وای کې ولیکم څلور، دا ابجیکټ ولې د دې سنټر کې راغلی دی؟ ځکه چې دا د شپږو د څلورو مطابق دی که نه دی؟ نو دا هم د شپږو د څلورو مطابق شو که نه. نو دا به رولر که ته دا رولر بره طرف نه داسې راکاږي، دا سنټر پوزیشن وګورئ، دا سنټر پوزیشن وګورئ، دا دواړه ابجیکټ د چا پوزیشن باندې برابر دي؟ شپږ او څلور. منګه ابجیکټ داسې برابر وو. بل ګورئ که ته هر یو ابجیکټ ته اندازه ورکې، لکه څنګه چې موږ ریکټینګل ته اندازه ورکوله دلته، چې مثال د ریکټینګل ویډ به 10 انچه راوړه. فار ایگزامپل د ریکټینګل هایټ فار ایگزامپل 4 انچه راکړه. ته کولی شي الیپس ته هم همدغسې اندازه ورکړي. مثال زه ورته 3 انچه، زه ورته مثال 3 انچه، نو بالکل ګول ابجیکټ جوړ شي. هدف دا دی چې تاسې ابجیکټ کله ډرا کړئ، دې ته اندازه په کوم یونټ کې ورکړئ؟ سانتي متر، صحیح شو، فیکزل، انچ، فیټ، په څه کې؟ نو اول به ته په ورقه کې کلیک وکړې، ابجیکټ به نه انتخابوې، یونټ به دې ځنه انتخاب کړې. زه غواړم په پکزل کې اندازه ورکړم، پکزل انتخاب کړه، د ابجیکټ سلیکټ کړه، ورته ووایه 100 لکه څنګه چې مخکې اندازه وه. که ته په انچ کې اندازه ورکړې، نو ته به انتخاب انچ والی ورته وبوایې چې مثال د دې ابجیکټ 2 انچ اندازه داسې پکار ده، 2 لاندې هایټ پکار دی هم. صحیح شو که نه؟ نو دلته د اندازې خبره کېږي. که ته ډېرې ابجیکټ ډرا کې او هغې ته ویډ او هایټ یو شان ته ورکړې، دا لاک ښکاري تاسې دا ولګوئ. د یو کې ولیکئ 3، د یو کې ولیکئ مثال تاسې ولیکئ 2، نو چې په یو کې کومه اندازه ته رایټ کې، هغه به په دې بل کې رایټ کېږي. مطلب باندې پوه شوئ تاسو که نه؟ چې یو کې کومه اندازه که زه پکې یو ولیکم، بل کې به هم څه ولیکل شي؟ یو. نو هدف د دې ابجیکټ اندازې دی، د دې ځینې اندازه ورکړه. دې کې دغه ښکاري دا سل او سل چې لیکل شوي، دې ته وایي سکیل فیکټر. سکیل فیکټر دې ته وایي که زه چېرته یو ابجیکټ ډرا کړم، د دې اندازه 2.450 په لومړي ځل سره چې دا ابجیکټ ډرا شو. نو که زه چېرته دا اندازه زیاته کړم، زه وایم نه پخوانۍ اندازه مې پکار ده، نو ته به د پخوانۍ اندازې دپاره به دلته ولیکې 100 او په دې بل کې به هم څه ولیکې؟ بس ته یو کې 100 ولیکه، انټر یې کابل کې خپله 100 لیکل کېږي. 2.450 اندازه وکړه نه، نو بېرته پخوانۍ اندازې ته دې لاړ شي. هدف باندې ورسېد تاسو که نه؟ نو دې کې د 100 مقصد دا دی چې ابجیکټ اصلي اندازې ته وړو. په اول کې یو ابجیکټ ته ډرا کړه، که هغه وړوکی ډرا کړي او که غټ، خو چې که د وروسته تغیرات راوسته، دلته په 100 لیکلو سره دې بېرته کوم حالت ته ځي؟ خپل حالت ته ځي. مقصد باندې پوه شوي انشاءالله تاسو. بل دې کې یو بله خبره تاسې وګورئ، په دې کې موږ سره دې سایډ کې لیکلي روټیشن. دې ابجیکټ کې خو روټیشن ډایرکټ معلومیږي نه، که زه ډرا کړم او دا روټیټ کوم، په سنټر کې ته کلیک کړه، ته دې ځینم دا روټیټ کولی شي، خو دا خو خپله ګول ابجیکټ دی. نو که زه دلته ګورم دا 190.4 ډیګریز روټیټ شوی دی، خو تاسو سره د دې روټیشن نه معلومیږي. د دې روټیشن په هغه وخت کې معلومیږي چې کله تاسو د دې ویډ او هایټ فرق وکړي. مثال په ډول ویډ زه ورته ورکړم 3 انچه او دا لاک آف کم، هایټ ورته ورکړم 2 انچه. اوس ته کولی شي یا ویډ لږ نوره ورته زیات کې 15 والی، اوس ته کولی شي دا روټیټ کړي، مثال 15 درجې روټیټ کړي، ځکه اوس د دې ویډ او هایټ فرق کوي. نو موږ چې کله
دغسې یو آبجیکټ ډرا کوو لکه زه ځینې وخت ډیزاینونه جوړوم اویا نه پنځه اویا نه مثال اویا تاسو ته ما د ډوپلیکیټ طریقه ښودلې وه چې کله تاسو د آبجیکټ په دې سینټر کې کلیک کوئ او دا تاسو روټیټ کوئ ګورئ د دې آبجیکټ روټیشن چې والو د پاسه دا دویم آبجیکټ پې ښکاري تاسو ته خو دا آبجیکټ د دې سینټر پوزیشن نه روټیټ شو تاسو که وګورئ اوس که کنټرول آر ووایو ورپسې همداسې بل آبجیکټ که بیا کنټرول آر ووایو ورپسې بل آبجیکټ نو زما هدف دا دی چې تاسې کولی شئ د کنټرول آر سره ډفرنٹ آبجیکټ څنګه کوي ډرا کړي خو دا کنټرول آر دا د ډوپلیکیټ معنا نه لري دا د ریپیټ معنا لري د څه معنا لري ریپیټ ګوره زه تاسو ته دوه خبرې وښیم دی کې دا یو آبجیکټ شو مثال دا آبجیکټ دلته کېده که ته دا روټیټ کې نو داسې کې خپل هم روټیټ کولی شي خو دا آبجیکټ چې کله موږ روټیټ کوو ګورئ دا سینټر ښکاري داسې ته که نه دا دویم آبجیکټ د همدې سینټر نه تاویږي داسې ښکاري درته خو که چېرته دا سینټر پوزیشن ته راوالي ډایرکټ راوړي دی پونچ ته تو دا انتخاب کا بیا کلیک پې وکړه دا آبجیکټ اوس د کوم ځای نه تاویږي دا آبجیکټ دا کونج نه مخکې کوم ځای نه تاوېدو سینټر نه اوس ته ډوپلیکیټ والا لیفټ او رایټ بټن دواړه ونیسه یو ځای پرېږده او کنټرول آر ووایه دا ماغه یو پوزیشن هدا باندې پوه شو تاسو که نه کنټرول آر معنا څه دی ریپیټیشن چې یو آبجیکټ دی ریپیټ شي یو آبجیکټ دی څنګه شي موږ سره ریپیټ دی شي نه کېږي کنټرول ډي صرف د ډوپلیکیټ معنا لري کنټرول آر د ډوپلیکیټ معنا نه لري کنټرول آر دی ته وایي ګوره ښه دا آبجیکټ دی لږ موف کېږه نه کنټرول آر ووایم دونه نونه موف کېږي هر هغه عمل چې تا اخر کې اجرا کړو هغه بار بار اجرا کوي دلته کنټرول آر صحیح شو دې ته د رنګ ورکړو که نه دې ته د رنګ ورکړو بل آبجیکټ راواله ډرای کا کنټرول آر ووایم هغه رنګ ګوره دې ته به داسې دو آبجیکټ دي که نه دې ته د رنګ ورکړو ریډ دا انتخاب که کنټرول آر ووایم دا هم ریډ کلر والي ځکه هغې ته لاسټ کې موږ ریډ کلر وایو پوه شو هدف باندې د دې مقصد دا دی موږ سره بل ګورئ کله چې یو آبجیکټ تاسې والی د دې نه وروسته په دې کې موږ سره څه شی دي میرر هاریزنټلي او میرر ورټیکلي دا دوه آپشنه دي تنګ خو نه شو دې کې دا دواړه دلته اوس کار نه کوي ځکه دا په داسې آبجیکټ کې کار کوي لکه ریکټینګل دلته یې مې استعمالوی شو خو زه تاسو ته فرق کول وښیم ریکټینګل کې ته یوه غاړه مثال رواله او 2 انچه داسې کا صحیح شو دا اوس دا یو آبجیکټ دی دې ته یو کلر هم ورکړه زه غواړم د دې آبجیکټ دا کټ غاړه دې بلې غاړې ته راوړم نو ته به دې باندې کلیک کړه میرر هاریزنټلي نه ایلن دې راوړه نو میرر ورټیکلي صحیح شو که نه خو په دې آبجیکټ کې داسې غاړه جوړیږي نه ځکه دا کوم څه آبجیکټ دی ګول نو دې کې ته که په دې دواړو کلیک وکړې هېڅ قسمه د اثر نه لري خو په دې آبجیکټ کې 3 قسم آبجیکټ دي یو ته الیپس وایي یو ته پای وایي بل ته ارک وایي که تاسې همدې آبجیکټ کې په دې کلیک اوس تاسې وګورئ دې ته ارک وایي دې ته څه وایي پای وایي سوري دې کې تاسې اوس که دې باندې کلیک کوئ میرر ورټیکلي میرر ورټیکلي که بره دې بل اړخ ته راړې په دې کلیک که دې اړخ ته راړې بیا پې کلیک که دې اړخ ته راوړې ویلاندې راوړې بیا کلیک CorelDraw کې 2 رقمه آبجیکټ دي یو ته اوپن آبجیکټ وایي بل ته کلوز هغه آبجیکټ چې هغه اوپن وي هغه رنګ نه الي دا بند دی که کلوز اوپن دی بند دی تاسو راشئ آوټلاین لږ زیات کې لږ معلوم شي دې کې خلاص ځای کومه دی زه یو ډوپلیکیټ علمه دا پای ګوره دا بند دی که خلاص
باندې زه دې تم رنګ ورکوي شم دې تم رنګ ورکوي شم یعنی داخلي رنګ درته ښایم دې نه یو ډوپلیکیټ والا اوس راشي په 3 نمبر کلیک کړه دا بند کې خلاص دا رنګ نه علي دې ته داخل رنګ نشو چې ته رنګ ورکې کله چې آبجیکټ په کورلډرا کې اوپن شو پاره کې رنګ مونږه چولې نشو دا باندې پوه شو تاسو کنه نو دا 3 قسم آبجیکټ دي به د دې دا اوپن ساحت سونه په کار ده ته تا اندازه 200 300 شپته وته 300 شپته کې خو دې بنديږي برته یعنی برته پای تا وړي چې دا کمل کو لاسکا لاسکه خو بيخي کوچنه شو سلیکا سې شو دا معلومیږي 200 290 صحیح شو 300 او 9 دې کوم ګور دي اوپن او 300 شپته کې بنديږي او چې کله 300 شپته شي کنه ډایرکټ سلیکشن د دینه د ارک نه دغه ته وړي الپس ته ګوره او رنګ مو واخلي نو مونږ کولای شو دا وکړو و دا ابجیکټ ګوره دې کې ګوره هم ته دا غاړه سونه سایډ تر ورته او کته چې نه دا سونه ساحه دلته کټ ده د دینه د ابجیکټ جوړ شو دا کومه ساحه چې ته د ختم شي تراشي دلته چینج ډایرکشن باندې کلیک موږ کولای شو دا کارو ډوپلیکیټ چینج دی باندې کلیک دراول ته کېده دا به کې مثال یو بل برخه شو بل صحیح شو کنه کلر کې تور کې کلر ورته ورک مقصد دا دی چې مونږ کولای شو چې دا ابجیکټ په دغه طریقه باندې استعمال دي کې هم دوه کومه ابجیکټ لرو یو الپس دی او بل پکې شی موږ سره 3 پوینټ الپس 3 پوینټ الپس د څخه کې لکه 3 پوینټ ریکټنګل دي کې ته مخکې ابجیکټ روټیشن ورکې ته ډرا کا بیا غینه پاس روټیټ اوس ګوره 202 درجه روټیټ دی ته کومه سره روټیټ کې د شانته دا څنګه روټیټ کې په دې شکل دا څنګه روټیټ کې دس دا ابجیکټ روټیشن تاسو کيو ابجیکټ راوالي مخکې ما یو خبره وکړه چې عکس د ابجیکټ په داخل کې څنګه راځي دا رنګ دی زه دا رنګ د دینه ختمومه او اوس تاسو ته یو بل خبره وخایم اول د عکس راوړل مخکې آوټلاین هم شته کنه آوټلاین ته چې رنګ ورکو نو په کوم کلیک وکړو رائټ کلیک باندې لکه بعد ازغه ټکو معلوم شي رائټ کلیک سره رنګ ورکول کی او چې نه رنګ ورکو لیفت که اوس مونږه د داخل نه رنګ ختمو دا کراس کاری درته په دې باندې لیفت کلیک کې رنګ به ختم شي او که دا آوټلاین رنګ ختمه پر رائټ باندې کراس کلیک کې رنګ به ختم شي ان دا طریقه شو بل دې کې که عکس دلته مونږ راوړو فایل ته راځي امپورټ ته عکس برواله ډرا وای کوي زغړم دا عکس د دې په داخل کې راولم افیکټس ته براشو پاور کلیپ کې ودی باندې کلیک کو دلته انسایډ کنټرول ونی سي د پاسه په کلیک کې کنټرول ونی سي چې کلم داخل ته ابجیکټ ویډو د ابجیکټ د پاسه په کلیک دا عکس طرف کی تبه سنټر تک څومره چې اندازې سره سیټ کیږي راواله او چې کله ته چې نه بهر کې زنور کار میں بس ته نو کنټرول ونی سه بهر کلیک کړه خدا کار ته بغیر د کنټرول نم کولای شي کله چې ابجیکټ داخل تراولې نو افیکټ کې به شي باندې کلیک کو پاور کلیپ پلیس انسایډ دلته رائټ کلیک edit contents بیل دراش دا ابجیکټ دلته راوړه کس سنټر کې سن راولې چې کله د کار ختم شو رائټ کلیک فینیش ایډیټینګ دیس لیول صحیح شو راشه همې شارکټ موږ سره شته او همې موږ سره دا طریقه کله پر ته چې دا عکس دی به بهر کا نه مې په کار دلته داخل نو اکتا چې ته موف کې عکس سره یو ځای موف کیږي
دا بیرته څنګه د دې نه اوټ رائټ کلیک ایکسټریکټ کانټینټس صحیح شو بل یو خبره ده چې کله ته دا ابجیکټ داخل ته کې او بیا اوس ورننه اوسي دا سیټ کې بهر کې د کلیک وکړو جوړ شو ابجیکټ دا ډیزاین مکمل شو مثال په ډول زه نه غواړم په دې ابجیکټ کې نور دلته هیڅ قسمه ایډیټینګ وشي تر څو چې زه ونه غواړم رائټ کلیک دلته څه وکړه افیکټس ته راشئ دغه ته ارینج ته لاک ابجیکټ په دې کلیک کا هیڅ څوک نه دا موو کوي شي نه ایډیټ کوي شي نه ډیلیټ کوي شي هیڅ نشي کوي او که چیرې تاسو ارینج کی انلاک آل ابجیکټ باندې کلیک کړئ صحیح شو کنه بیا موو کولای هم شو څه کولای شو او که دا یو ډیزاین مثال په ډول تراله دې ته د آوټلاین هم ورکړو دا ټیکس موږ نه دی ویل زه په ټیکس هم ولیکم لکه مثال ZICS یو ابجیکټ براوالم ډرا به کوم دې ته به یو رنګ ورکم افیکټس ته به راشو فور کلیپ ته دا پلیس داخل ته به راولو داخل ته پسې ورننه وځو کنټرول بونیس ابجیکټ عکس د پاسه به کلیک کو دا بلته کېدو بهر به کلیک دلته ورننه وځم زه به لږ د ابجیکټ رایلاندې کړم دا د ZICS لیکنه ما سره ده سایز زیات کړئ بولډ کړئ وایټ کلر ورکړئ دا راوالی دلته یې کېدی مثال داسې صحیح شو په دې شکل دلته زه ږدم که لږ نوره لیکنه مو سره کوئ مثال ما څه ولیکل انسټیټیوټ دا هم داخل ته راولو افیکټس ته راشئ پاور کلیپ داخل ته یې کوئ دلته سپین رنګ دی نه معلومیږي نو دغلته دغه ځای کې ده سلیکشن داسې والی دا راوالی دلته یې کېدی کنټرول شفټ ونیسئ دا ټیکس او ابجیکټ دواړه انتخاب کړئ ای بټن ووایئ سی چې دا ټیکس دا ابجیکټ په سینټر کې راشي بهر کې کلیک کوئ ګورئ زما دا یو ډیزاین کمپلیټ شو ثبت یې کا فایل ته راشي په چی باندې به کلیک کوئ ایکسپورټ دا د عکس په شکل چې ثبت کړئ نو ایکسپورټ کنټرول ای شارټکټ چیرته ثبت کړئ په ډیسکټاپ دلته به تاسو ورته JPG والی نوم به ورته ورکړئ مثال ZICS چر نوم ورکوئ ډیسکټاپ په انتخاب کو ورته دلته به ورته ولیکم ZICS لوګو دا صفحه راځي دا به ډایرکټ څنګه کومګه دلته راشئ ZICS لوګو باندې ډبل کلیک کا نو موږ یو پکچر د CorelDraw بیا د ابجیکټ په داخل کې راوړو دا طریقه تاسو به دې ورسېدئ پرابلم خو نشته دی یو ایلپس شو بل 3 پوینټ ایلپس شو څه پوښتنه به کې ویک نشته که نه بس دی